ځینې دوستان دا کوشش کوي چې ځان مشهوره کړي، که هغه په هره طریقه وي. مشهورتیا ښه ده، خوند کوي. ولې مشهورتیا په کوم ځای کې؟ په اسمانونو کې. الله تعالی ځینې بندګان داسې دي چې په دنیا کې هیڅ څوک هم نه پېژني، ولې په اسمانونو کې ډېر مشهور وي. ځینې بیا برعکس داسې دي چې په اسمان کې څوک نه پېژني، په دنیا کې ډېر مشهور وي. کوشش دا وکړي چې مشهورتیا په اسمانونو کې ځان ته پیدا کړي. خبره کوم څه پورې را یاده شوه، سلیم یا مسلم خو تاسو پېژنئ. موږ ځان سره وګرځوو څه موده. واقعا دغه هلک چې دی دومره ساده انسان دی، او که هغه ته وغږوې ته ورته خوله کې څه کښېنه د هغه خپلې کومې خبرې چې د هغه په ذهن فکر کې دي ته هغه ته یې راوسپړې، باور دی په خدای وشه دومره پخې خبرې کوي. ځینې مجلسو کې کښېني ډایرکټ به یې چا ته ویلی وره دا ګیره پرېږده، په دې باندې الله خفه کېږي. بیا به یې ورته ویلي وای د مور و پلار خدمت کوه، د مور و پلار خپو ته جنت دی که نه. ځینې ډېرې خوږې او پخې خبرې کوي. ولې ځینې بل اړخ ته هغه ته چې څوک یو څه خوله کې کښېږدي هغه بیا وایي. نو زما غوښتنه در څخه دا ده چې داسې خلکو نه هېڅکله هم استفاده مه کوئ. الله دې موږ تاسو ټول ته هدایت وکړي. ما سره یو څه موده و، بیا مې غوښتل کور ته ولېږم چون اختر را نږدې و، خو په لاره کې ځینې دوستانو پورته کړی و، کېنولی و، لایف ورغلی و. هغه اړخ به پرېږدو، تاسو خبرې هر څه چې کړي ښې کړي بدې کړي هغه تاسو ټول جریان کوئ. قضاوت تاسو ته پرېږدمه. خو مات پورې چې کوم سوالونه راجع کېږي چې سلیم دې څه چېرته لاړو، سلیم کونړ کې دی، سلیم خپل کور کې دی، انشاءالله د دوکان وعده مو ورته کړې ده، دوکان به ورته هم جوړو. اختر نه وروسته که کونړ ته ورغلم بیا به یې هم راغواړم، بیا به یې هم کېنوم، ورته به وایم چې نور داسې ویډیوګانو مه کوه چې سبا ته بیا لګیا یې په دې خپله ژبه کې لګیا وي چې زه معذرت غواړم، هر څه مې چې ویلي معافي غواړم که نه. ولې داسې یو کار وشي چې آینده کې سبا ته داسې یو خبره وکړو یا یو کار وکړو چې سبا ته هغې نه بیا موږ معذرت یا معافي غواړو. بس دغه هغه لنډ یو څو خبرې وې، وخت مو نور نه نیسم. الله مو خوشحاله لره چې هر ځای کې یاستئ، راتلونکی خوشحاله اختر ولرئ. السلام علیکم ورحمت الله.